ځیګر په بدن کې یو تر ټولو مهم غړی دی. دا ځکه موږ چې هر څه خورو د هغو د هضمولو دپاره د ځیګر مرستې ته اړتیا پیدا کوو. نو کوشش وکړئ چې ځیګر مو تل روغ وي. نو د دې لپاره چې تل روغ ځیګر یا ینه ولرئ، دغو ټکو ته ډېر پام وکړئ. لومړی، ډېر غوړ شیان مه خورئ. ډېر غوړ شیان او خواړه لکه بازاري خواړه یا فاست فوډ او داسې نور چې ځیګر ته تاوان رسوي مه خورئ، ځکه په دغو خوړو کې ډېر غوړي کارول کیږي. بل، ډېر خواږه مه خورئ. ډېر خواږه له یوې خوا د شکر ناروغي پیدا کوي او بل ځیګر ته هم ډېر تاوان رسوي، ځکه ځیګر خواږه شیان په غوړو بدلوي چې په دې کار سره ځیګر زخمي کیږي او نور تاوانونه هم ورسیږي. بله مهمه خبره دا ده چې له مالګې سره به هم ډېر احتیاط کوئ. زیاته مالګه ځیګر ته تاوان رسوي. کوشش وکړئ چې په خوراکونو کې لږه مالګه واچوئ. چپس او کلچې هم ځیګر ته ښې نه دي. په چپسو او کلچو کې له ډېرو غوړو، شکرې یا بورې او مالګې څخه ډېره استفاده کیږي. نو ځانونه ترې وساتئ. که چیرې له کوره لرې چیرې وږي شوئ، نو په بازار کې میوه واخلئ. تاسو کولی شئ د یوې مڼې په خوړلو سره خپله لوږه راکمه کړئ.